تاسو ته هغه لس غلطیانې ښیمه چې ډېری نوي یوټیوبران یا کریټران یې کوي. اوله غلطي یوازې ویو یا کتنو پسې ګرځېدل. دویمه غلطي بې کیفیته کانټینټ جوړول. درېیمه غلطي د ویډیو پوښ یا تمنیل ته پاملرنه نه کول. څلورمه غلطي ناسم ټایټل یا عنوان او ډسکریپشن یعنې تفصیلات کارول. پنځمه غلطي کانسیسټنسي یا دوام نه لرودل. شپږمه غلطي د آیډین سره تعامل نه کول. اوومه غلطي اوږدې او بې هدفه ویډیوګانې جوړول. اتمه غلطي د نورو خلکو کانټینټ یا نور خلک کاپي کول. نهمه غلطي انالیټکس ته نه کتل. یوټیوب په خپله تاسو ته ډېر ګټور معلومات درکوي. لسمه آخري او مهمه غلطي ډېر زر ناهیلي کیدل. سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې روغ او خوشحال به یاستئ. زه جاوید یم. نن ورځ تاسو ته هغه لس غلطیانې ښیمه چې ډېری نوي یوټیوبران یا کریټران یې کوي. که تاسو یو نوی کریټر یا نوی یوټیوبر یاستئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ، ځکه که له دغو غلطیو ځان وساتئ زر به وده وکړئ او خپل چینل به کامیابه کړئ. اوله غلطي یوازې ویو یا کتنو پسې ګرځېدل. ډېری نوي یوټیوبران یوازې ویو پسې ګرځي. د ویو یا د کتنو شمیر هم مهم دی، خو که چیرې تاسو کوالټي کانټینټ ونه لرئ بیا هم خلک ناراضي. ځینې وختونه خلک کلیک بیټ ټایټل او تمنیل جوړوي، خو دا د خلکو باور له منځه وړي. اصل راز په دې کې دی چې تاسو خلکو ته ریښتیني او واقعي کانټینټ جوړ کړئ. دویمه غلطي بې کیفیته کانټینټ جوړول. ډېری خلک دا فکر کوي که چیرته ګرانه او قیمتي کمره ونه لري نو کانټینټ جوړول څه فایده نه لري، خو حقیقت دا دی چې تاسو د خپل موبایل کیمرې په واسطه باندې هم کولی شئ چې ښه کانټینټ جوړ کړئ. لکه څنګه چې زه جوړوم، زه خپل ټول کانټینټ د موبایل په کیمره باندې جوړوم. او اصلا دلته مهمه خبره دا ده چې ستاسو ویډیوګانې باید پاک غږ ولري او لږ ښه ایډیټینګ وکړئ پکې. خلک اصلا نه غواړي تیاره، شور لرونکي او بې کیفیته ویډیو وګوري. درېیمه غلطي د ویډیو پوښ یا تمنیل ته پاملرنه نه کول. د ویډیو پوښ یا تمنیل لکه د کتاب د پوښ په شانتې دی، خلک یې کلیک نه کړي. ډېری نوي یوټیوبران یوازې یو عادي عکس کاروي او دا د ویډیو د ناکامۍ لامل ګرځي. که تاسو ډېر ساده اپلیکیشن لکه پکسل لیب په موبایل کې او یا هم کینوا په آنلاین ډول باندې استعمال کړئ، تاسو کولی شئ د خپل ویډیو لپاره ښه پوښ یا ښه تمنیل برابر کړئ. که د تمنیل جوړول مو زده نه وي، پاس د ویډیو په آی برخه کې کوم لینک چې ما تاسو ته درکړی دی په دې باندې کلیک واخلئ، تاسو به د یو ښه تمنیل جوړولو طریقه زده کړئ. څلورمه غلطي ناسم ټایټل یا عنوان او ډسکریپشن یعنې تفصیلات کارول. ټایټل او ډسکریپشن ډېر اهمیت لري. ځینې خلک یوازې د خپل زړه خبرې په ټایټل او ډسکریپشن کې لیکي، خو د سرچ لپاره بیا داسې معلومات ګټور نه وي. ټایټل باید ساده وي او ډسکریپشن باید تاسو لږ تفصیلي ولیکئ او په هغې کې د مهمو ټکو یادونه وکړئ. زما د ویډیوګانو ډسکریپشن وګورئ، وخت په وخت پکې تغییرات راغلي دي، نو تاسو هم په خپل ډسکریپشن یا تفصیلاتو باندې ښه کار وکړئ. که دا کار سم ترسره شي، ستاسو ویډیو په لنډ وخت کې سرچ انجن ته تللی شي او خلک به یې په اسانه پیدا کولی شي. پنځمه غلطي کانسیسټنسي یا دوام نه لرودل. دغه غلطي به ما هم کوله. په شروع کې به ما هم هر وخت چې وغوښتل یوټیوب ته به مې ویډیو ورچوله، چې دا په حقیقت کې یو غټه غلطي ده. نوي یوټیوبران یو یا دوه ویډیو ورواچوي او بیا سره څو میاشتې ورک وي، ویډیوګانې نه جوړوي. د یوټیوب الګوریتم او سبسکرایبر داسې کانټینټ یا داسې کریټران خوښوي چې هغوی په دوامداره باندې ویډیو واچوي یوټیوب ته. تاسو هم په دوامداره توګه باندې کوشش وکړئ په هر هفته کې کم نه کم یوه ویډیو پورته کړئ. که تاسو دا کار وکړئ د یوټیوب الګوریتم به ستاسو چینل مخکې بوځي. شپږمه غلطي د آیډین سره تعامل نه کول. یوه غټه غلطي دا ده چې اکثره یوټیوبران د خلکو کمنټونو ته ریپلی یا ځوابونه نه ورکوي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ، زما چې کوم سبسکرایبر یا کتونکي دي، هر کلم چې ما ته کمنټ وکړي
زه په وخت هغو ته جواب ورکوم که زه هر څومره هم مصروفه یم. کله چې څوک ستاسو په کانټینټ یا په ویډیوګانو باندې کمنټ کوي د دې معنا دا ده چې هغه کسان ستاسو سره مینه لري او ستاسو د چینل کانټینټ یې خوښیږي. نو که چیرې تاسو د هغوی کمنټونو ته په وخت ځواب ورنه کړئ زړه به مات شي او ستاسو چینل کیدای شي پرېږدي. تاسو د خلکو کمنټونو ته جواب ورکوئ دا به تاسو ته یو ډیره ښه کمیونټي جوړه کړي. اومه غلطي اوږدې او بې هدفه ویډیوګانې جوړول. که ستاسو ویډیو اوږده وي او په منځ کې څه خاصې ګټورې خبرې نه وي ستاسو د ویډیو هره ثانیه باید ارزښت ولري. هغه برخې چې ګټه نه لري تاسو یې د خپل ویډیو نه د ایډیټینګ په برخه کې پرې کړئ. خلک غواړي ډیر زر معلومات ترلاسه کړي او وخت یې ضایع نشي. اتمه غلطي د نورو خلکو کانټینټ یا نور خلک کاپي کول. ځینې یوټیوبران یوازې د خلکو کانټینټ کاپي کوي. د خلکو کانټینټ کاپي کول ښه خبره نه ده خو که چیرې تاسو د هغوی نه الهام واخلئ دا نو بیا ګټور کار دی. خلک اوریجنالټي غواړي یعنی تاسو ورته اوریجنل کانټینټ برابر کړئ. هغوی غواړي چې ستاسو خپل انداز وي خپل غږ وي او خپل سټایل وي. د نورو مثالونه وګورئ خو خپله لار په خپله وټاکئ. نهمه غلطي انالیټکس ته نه کتل. یوټیوب په خپله تاسو ته ډیر ګټور معلومات درکوي. د مثال په ډول باندې واچ ټایم، آډینس ریټینشن، CTR. ډیرې نوي یوټیوبران دغه خبرو ته پام نه کوي. انالیټیک درته ښایي چې ستاسو ویډیو خلک په کومه برخه کې پرېږدي یا ډرافټ کوي یا کومه ویډیو ډیره ښه چلیدلې ده او کوم ټایټل ډیر ښه کلیک خوړلی دی. که تاسو دا ارقام وکاروئ نو راتلونکي ویډیوګانې به مو ډیرې کامیابه وي او دغه کار تاسو د یوټیوب سټوډیو نه کولی شئ. لسمه آخري او مهمه غلطي ډیر زر ناهیلي کیدل. ډیر خلک وایي یوه میاشت 2 میاشتې کال مې کار وکړو خو نتیجه مې پیدا نه کړه. حقیقت دا دی چې یوټیوب وخت غواړي، کار غواړي، حوصله غواړي او دوام غواړي. ډیرې کامیابه یوټیوبران کلونه زحمت وباسي. که تاسو حوصله ولرئ او دوام ورکړئ ډیر زر به نتیجه ترلاسه کړئ. نو ګرانو ملګرو دا هغه 10 غلطیانې وي چې ډیرې یوټیوبران یا په اصطلاح کریټرانې کوي. که تاسو له دغو غلطیو ځان وساتئ ډیر زر به پرمختګ وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ لایک یې کړئ. چینل ته که نوي راغلي یاستئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ویډیو د خپل نور ملګرو سره د معلوماتو لپاره هم شریکه کړئ او په کمنټ باکس کې راته ووایئ چې تاسو تر ټولو ډیره کومه غلطي کوئ. ستاسو کمنټونه زما لپاره ډیر مهم دي. خوشحاله او بریالي اوسئ. ښه وخت. الله پامان.